بلخ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په موخه ولسي پاڅون ترسره شو. نن یکشنبه له غرمې وروسته د مزار شریف ښار لسګونه زره اوسیدونکي د حضرت علي کرم الله وجهه روضې ته راټول شوي وو او وروسته د مرګ پر پاکستان شعارونو سره سړکونو ته راووتل. مرگ بر چوچه انگلیس. عملی که پاکستان انجام میده بالای مردم افغانستان همگان، نه تنها مثلا مردم ما که امروز ازدحام کردن اینجا برای تقبیح این عمل ازدحام کردن، جمع شدن آمدن تا یه عملی پاکستان را تقبیح بکنه، بلکه تمام دنیا این عمل پاکستان را تقبیح کرده و تقبیح هم خواهد کرد. د ولسي پاڅون ګډونوال وایي هدف یې سړکونو ته له راوتلو څخه دا دی چې نړیوالو ته وښایي ترڅو افغانستان کې حکومت او ولس یو بل سره په هر حالت کې ولاړ دي. الحمدلله ثم الحمدلله، شما که میبینین مشاهده میکنین همین مردمی که با شوق و ذوق برآمدگی است، همگی خاص هدفش همی بوده که ما نیروهای امنیتی خود را اکمال میکنیم، مالی و جانی، و هیچ کسی را نمیگذاریم که دستی خود را بر بالای نیروهای امنیتی و خاک پاک افغانستان دراز بکنه و هر قلدور و زورگری که دست خود را دراز میکنه ما خواهانی هستیم که بلا و قیمت جان ما تمام شوه دستش قطع میشه. ځینې لاریون کوونکي بیا پر پاکستان غږ کوي چې د افغانستان له آزاره د لاس واخلي، کنه نو د انګلیس، شوروي او امریکا په برخلیک به واوړي. هدف مې د دې لارونه دا دی چې د پاکستان د ملحوظ پوځ څخه دا غواړم چې زموږ د وطن څخه د لاس واخلي. زموږ په وطن باندې دي، زموږ وطن ډېر ستړیاوې کش کړلې، د روس د خواسه، د امریکې د خواسه، د نورو د خواسه، د نورو خواسه، د څه دا غواړو چې دی زموږ په وطن باندې نور کار ونه لري، او که به چیرې په عذاب کې او کار پر راولري بیا دا موږ چې دلته که هغه هزاره دی، که ازبک دی، که تاجک دی، که ترکمن دی، که پښتون دی، که دا ټول دی، موږ ټول ولاړ وروره کار روزګار پاتې دی. موږ د مرگ بر پاکستان. له بلې خوا په مزار شریف کې امنیتي مسؤلین وایي لکه څرنګه چې ولس د دوی په ملاتړ راپورته شوی دی، دوی هم هڅه کوي ترڅو په پوره توان سره د خلکو امنیت ټینګ کړي. خلکو ته موږ پوره اطمینان او ډاډ ورکوو او دا خلک خپل په خوښۍ راوتلي دي. انشاءالله موږ در هغه ځایه پورې ټول منطقه امنیت نیولی دی، در کومه ځایه چې موږ پلان لرو. د دې هدف دا دی چې د خپل مجاهدینو په بغل کې ودرېږي او د خپل مجاهدینو ته ډاډ ورکړي چې ټول ولس موږ سره دی. کوم مجاهدین چې هلته په جنگ جهاد باندې اخته دي دا د هغو په ملاتړ کې راوتلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي رژیم ته له 3 ورځو راهیسې د اسلامي امارت زړورو مجاهدینو امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. ضابط خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، مزار شریف.